السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو او قدرمنو کتونکو تاسو سره یم اوسنی یو ځل بیا د ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل تر تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو په ویډیو کې به تاسو ته داسې گیم وښیم چې تاسو به ډیر زیات حیران شئ او ضروري به دغه گیم تاسو په خپل موبایل کې انسټالوئ. داسې زړه راښکونکی گیم دی او دا گیم به تاسو په ټیک ټاک فیسبوک یا تاسو نورو سیزونو کې خامخا لیدلی ځکه چې په دې تیر ورځو کې د دې ډیر زیات ټرینډ او هر چا دا گیم انسټالوي. ډیر زیات خوندور گیم دی. خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ، پخوا ګنټې نشان باندې کلیک کړئ، په حال باندې کلیک کړئ. انشاءالله به زموږ هر ویډیو تاسو په وخت باندې درسي. ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ. صحیح ده. نو د دې گیم لپاره به تاسو یو ویډیو لاندې لیکلي به باندې کلیک کړئ، تاسو به ډسکرپشن راشي، په ډسکرپشن کې په لینک باندې کلیک کړئ، دا گیم په اسانۍ سره په ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته. کله چې دا گیم په خپل موبایل کې تاسو انسټال کړئ کولاو کې داسې انټرفیس راځي. نو په دې کې تاسو دا د خوانې کم چې دی دا تاسو او دا بل کس دی. دا ډیر زیات خوندور گیم دی. په دې کې به تاسو به دوه یو بل وهئ. دا افلاین هم کیږي او آنلاین هم کیږي. صحیح ده. نو افلاین چې دی نو په دې کې هم تاسو یو بل وهئ او په دغه آنلاین کې هم تاسو یو بل وهئ او تاسو بره دلته کې پاور لیکلی شوی دی. دا تاسو کته شئ دا پاور دی، دا به تاسو د یو بل کموئ. صحیح ده. نو کوشش به کوئ چې دا پاور چې تر هغه زر کم کړي چې د چا تاسو مخکې کم کو نو هغه چې دی په اسانۍ سره وبیلله او تاسو وګټله. ښه دلته کې دویم نمبر باندې تاسو دلته کې پاور اخیستی هم شئ په کاین باندې او دلته کې هیلت اخیستی شئ او ډېر زیات زبردست خوندور گیم دی. تاسو کتی شئ په دې سره تاسو ډېر زبردست گیم کولی شئ. دلته کې ایډ کتی شئ، خپل پاور سیوا کولی شئ، نور هم او ډېره زیاته مزه کوي او خوندور گیم دی. صحیح ده. دا تاسو ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ او خوندونه ترې والئ. ډېر زیات خوندور گیم دی او هر سړی په خپل موبایل کې وایي. که په دې باندې تاسو ویډیو جوړه کړئ او تاسو یې په ټیک ټاک کې اپلوډ کړئ انشاءالله تاسو به ډېر زر مخې ته لاړ شئ. دا ویډیو کې خوښ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.